دونه سخته صحنه وه چې دا کوچنیانو ټولو بغارې وهلې. بیا 3 شپې دلته چاپه وه، امریکایان وو، بعد له 3 شپو چې موږ رالو شهیدان دلته پراته وو. دلته یو شهید پروت و، د سر کوپره یې اوښتې وه، مازغه یې سپین ږیري سړي د پلاستیک په کڅوړه کې واچول. پر دغه غرو اوس هم هغه سپین سپین ټپونه شته. د خاک افغان په ولسوالۍ کې اولنی جنګ د امریکایانو په دغه کلي کې وسو، دا د بلوڅ د کلي په نامه باندې چې اول وار هغه د مزغار له سره څخه جنګ را شروع سو تر دغه ځایه پورې جنګ را ورسېدی، تر دغه ځای تر ځایه پورې. په دې کې 18 کسان شهیدان وسو. نور ډېر سخت بمبار وسو. 22 طیارو دلته سهار ته مازدیګره پورې د ماښام تر لمانځه پورې بمبار کولی. بیا په دې کې ډېر نور 2 دانې ښځې زخمیانې شوې، 2 دانې سپین ږیري زخمیان شول. له دغو ماسې 18 کسان نور شهیدان وسو. او په دغه غرو په دې سیمه کې خو مالونه ختلي وو، سهار وار مو ډېر مالونه هم له بینه ولاړ، او دغه درختې هم ډېرې له مابینه څخه ولاړې چې له پاسه بمبار و، راکېټونو مزایل پر لګېدو، دا ټول شیان له بینه څخه ولاړ. او دا کلی چې وي دا د بلوڅ د کلي په نامه باندې چې دی، دغه کلی 3 شوه روزه دلته محاصره و. بعد له 3 شوه روزه امریکایان ولاړو، بیا موږ سره راووتو، چې رالو شهیدان دلته په دا باغو کې پراته وو، راوړي په دغه ځای مخکې دلته ټول داسې اچولي.